بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې مونږ کم ځای ناست یو نو دا هغه ځای دی کم چې د ادم خان درخانۍ په نامه باندې یادیږي او دا هغه ګټ دی. نو د دې په باره کې به زه تاسو ته یو څو شعرونه ووایم. ادم په سر د ډیری ناست دی، رباب په لاس خپله درخانه یادوینه. او ادمه ستا د ډیره غمه، د رود تنګي د آهوزار نارې وهینه. او ادمه اوس هم ستا په یاد کې د بازارې ګنډېري نه سپړې ګلونه. اوس به درته یو غزل ویمه. دا چې زړه کې مې اوسېږې، دا چې سترګو کې غړېږې، دا چې خپل راته ښکارېږې، نو څه وجه خو به وي. او تو د زړه په درزېدو کې، تو د سترګو په لیمو کې، تصور کې مې هم تو یې، هم په خیال هم په خوبو کې. رڼا ورځ وي او که شپه، رڼا ورځ وي او که شپه وي، دغه خیال دا تلوسه وي، دا چې ډېر ډېر رایادېږې، نو څه وجه خو به وي. ستا نه زده کړه د وفا شي، هر دې ستا شان باوفا شي. تو د مینې پیغمبر یې، نن دې قدر په دنیا شي. لمر راخیږي نور ډوبېږي، کوڅدی دې چې تېرېږي، خو چې لا رانږدې کېږې، نو څه وجه خو به وي. او په دې ځمکه د نفرت کې تا د مینې کرونده کړه، تربګنو او بغاوت کې د الفت فضا خوره کړه. په ایجاز د پاکې مینې ښکاره بره بازدره کړه. سکو سترګو نه پناه یې تو په خاورو کې میشته کړه. او بیا هم زړونو کې اوسېږې، نو څه وجه خو به وي. مینوالو کې ابصره، سخنرویه سخنوره، عاشقانو په تاریخ کې لا ژوندۍ بختوره. د مرې د لوړو څوکو ای باتوره ناموره، کلیواله یوسفزیه د سلیم د زړګي سره. دا چې تر په زړه لګېږې، نو څه وجه خو به وي.